سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته پاکستان ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په یوه تازه مقاله کې اسلامي امارت او هندوستان تورن کړي چې په پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لپاره له یو بل سره لاسونه یو کړي دي. دغه ورځپاڼه ادعا کړې ده چې دواړه لوري د پاکستان د بې ثباته کولو هڅې کوي او د دې کار لپاره یو موټی شوي دي. ورځپاڼې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي وروستۍ خونړۍ برید ته په اشاره سره ویلي دي چې اسلامي امارت د هندوستان په امر د بلوچ بیلتون پالو د مشروعیت ورکولو لپاره فعالیت کوي. ایکسپریس ټریبیون د شنبې په ورځ د کابل او ډیلی یووالی ترسره لیک لاندې په دغه مقاله کې لیکلي دي چې دا نوره پټه خبره نه ده چې افغانستان او هندوستان د پاکستان د کمزوري کولو او بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه چې د پاکستان د پوځ دریځ ته نږدې بلل کېږي د بلوچستان د ریل ګاډي برید د استخباراتي ناکامۍ په توګه یاد کړی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي امارت او هندوستان ښکاره اړیکې باید اسلام آباد د نړیوالو ډیپلوماتیکو فرمونو له لارې افشا کړي. یا د پاکستاني رسنۍ له دې امله نړیواله ټولنه هم ملامته کړې چې د اسلام آباد شکایاتونو ته لازمه پاملرنه نه کوي. دغه ورځپاڼې په دې اړه لیکلي پاکستان باید دا وڅېړي چې ولې د دغه هیواد لخوا وړاندې شوي اسناد او شواهد چې د بهرنیو عناصرو د رول په اړه د په ملګرو ملتونو او نړیوالو پلازمینو کې جدي نه نیول کېږي. اسلام آباد ځان د ترهګرۍ قرباني بولي خو هند او اسلامي امارت پاکستان تورنوي چې د ترهګرو ډلو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. هندوستان له تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی، اوس د افغانستان اسلامي امارت هم دغه خبرې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې پاکستان په سیمه کې د داعش ډلې څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان اسلامي امارت وایاندویانو پخوا ویلي دي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دي. همدغه راز افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس نقوی هم ویلي و چې د پاکستان پوځ په خپل هیواد کې د داعش روزنیز مرکزونه جوړ کړي او دوی په دې تړاو کره شواهد لري. نوموړي دغه هم ویلي و چې د یاد هیواد پوځ داعشیان افغانستان ته د جګړو او ورانکارۍ لپاره لیږي.